وخت مو په خیر. حکومت وایي په کابل پوهنتون برید وسلوال طالبانو کړی. دغه خونړی وسلوال برید ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون د 42 هیوادونو استازیو غندلی دی. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په کابل پوهنتون د برید په غبرګون کې لاریونونه شوي. لاریون کوونکو له وسلوالو طالبانو د بیړني اوربند غوښتنه کړې ده. د کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو کنډک باندې موټر بم برید شوی دی. د والي ویاند وایي چې په برید کې 2 تنه امنیتي سرتیري شهیدان شوي او 8 تنه نور ټاپیان دي. خو روغتیایي مسؤلین بیا په برید کې د شهیدانو شمیر 4 او د ټاپیانو 40 ښایي. معصوم ستانکزی وایي که طالبان د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ختمول غواړي ژر تر ژره د اوربند وکړي. نوموړي ویلي د ملکي کسانو مرګ ژوبله هیڅ د منلو وړ نه ده. او ننګرهار کې د نږدې 6 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د روغتیایي خدماتو چارې پیلېږي. ځایي مسؤلین وایي دغه خدمات به په جلال آباد ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته وړاندې شي.